بندل پکار دی چې په هر یو نعمت د الله شکر ادا کی. شکر ادا کولو سره الله پاک خوشحالیږي، نعمتونه نورم زیاتوي. لئن شکرتم لازیدنکم. الله فرمایي که شکرم ادا که دا نعمتونه بدل نورم زیات کما. نو په هر نعمت شکر پکار دی، خو موږ دومره کمزوري یو چې موږ د الله ټول نعمتونه شمیرل قدرې نشو. نو په هر نعمت باندې شکر ادا کول زموږ د وس نه بار دي. زموږ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي اړخ ته ناستو او ډېر په سادګۍ او په عاجزۍ الله نه سوال کو، دعا یې غوښته. دا صحابي دعا کې وی اللهم خلقتنی مجانا، یا الله اسې بیسه مفتو کې دې پیدا کړم. ورزقتنی مجانا، روزی دې راله اسې بیسه مفتو کې راکړه. فاغفر لی مجانا، اس میں اسې بیسه مفتو کې بخا. زمانگ پختانه مشرانه و یا اللہ منگ دا اسم دی اوچ پا موچم او بخا. نو منگ دا اللہ دا طول و نعمتنو شکر ادا کولی نشو، خو اللہ دم اسبی سو بخی. پدے بیشمیرہ نعمتنو کے دا قرآن پاک یو دیر لوے نعمت دے. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله پاک پخپله د قرآن پاک تلاوت کړی دی. سورت یاسین او سورت طه الله تلاوت کړل، فرشتو واورېدل. فرشتو وی مبارکباد دی وی هغه چاله چې په چا به دا قرآن نازلیږي. مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په سینو کې د چا په زړونو کې به دا محفوظ کیږي، یادیږي به. مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په شونډو د چا په ژبه د دې تلاوت به کیږي. د قرآن پاک دا قاریان، حافظان، عالمان، طالبان پیدا نو آغا زمانہ کے فرشتو دویتا مبارکباد ویلی دی. قرآن تا اللہ یو عجیبہ شان ورکڑی دی. کم مجلس کے چه دا قرآن پاک تلاوت کی گی، ہر سمر خلق چه موجود وی آغی طولو تا حکم دار چه دیتا وقت کیگ دے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وگ ورطا کیگ دے. وانصتوا، ورطا چپ شے. لعلکم ترحمون، شاید پتا سو رحموشی. دا لعل او شاید شہنشاہانہ انداز کے دا اللہ دا طرفنا یو مضبوط وعدہ دا کہ بندت زما قرآن تا وقت کے ایک در در باندے خام رحم کو با. کہ دا قرآن پاک ظاہری الفاظ تلاوت کی گی ہم و تا وقت کے ایک دا، کہ ترجمہ او تفسیر بیانی گی ہم ور تا وقت کے ایک دا. لعلکم ترحمون. او دغه شان د پیغمبر علیہ السلام کل احادیث مبارک چې کم مجلس کې بیانېږي نه هغې ته هم غوږ کېږده. ځکه چې پیغمبر علیہ السلام هم د ځان نه خبره نه کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرمائے زما محبوب د ځان نه او د خواهش نه خبره نه کوي، هغه خبره کوي کومه چې ورته وحی کېږي.
نو دا احادیث مبارک هم پیغمبر علیہ السلام ته په وحی راغلل قرآنم دا الله خبری دی دا پیغمبر علیہ السلام احادیث مبارک هم دا الله خبری دی فرق پاک دومره دی چې دا قرآن پاک الفاظ او معنا دواړه د الله د طرف نه نازل شوي دي او د حدیث مبارک معنا او مضمون د الله د طرف نه د پیغمبر علیہ السلام زړه مبارک کې ورواچول شولې نو الفاظ د پیغمبر علیہ السلام د خلی مبارک دی نور خبر د اللہ دی گفته اللہ بود گرچ در حلقوم عبداللہ بود دا دوی دا گفت دا دا اللہ خبر دی اگرچ دا بند دا مرین آواز رہوزی نو احادیث مبارک تا ہم غوک دا اللہ بدربان رحم او دغشان فقها مجتهدین دوی چې کمی مسئلے بیانی نو دیتم غوک کېږدا اللہ بدر باندې رحم وکړي په دنیا کې ډېر لوی لوی عالمان سلور یو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ دی مشر امام د دنیا 80 کروڑا مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مقلدین دی اغا پسی روان دی دویم نمبر کے امام شافی رحمت اللہ علیہ دی 25 کروڑا مسلمانان د امام شافی رحمت اللہ علیہ مقلدین دی اغا پسی روان دی درم امام مالک رحمت اللہ علیہ 60 کروڑا مسلمانان دا مقلدین دی اور سلورم امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 15 کروڑا مسلمانان اغپسی دی دا یو عرب 10 کروڑا مسلمانان دے سلور امامانو پس روان دی او بشریک دوی تا اہل سنت والجماعت ہوئی او دا شمیر پخوانے دے اس 2017 کے بیا مردم شماری دا دنیا شوی دا نو دا مسلمانانو شمیر دا دو چننا زیاد شوی دے مخ کی یو عرب 10 کروڑ مسلمانانو اس 2 عربہ او یا کروڑ مسلمانان پا دنیا کی دی آدھا دے سلور مذہبونو پس روان دی دا مذہبونو نا آزاد خلق معتزلہ خوارج غیر مقلدین وغیرہ اپا طول دنیا کے 8 کروڑ دی نو دا اکثریت دا دے سلورو امامانو پس روان دی او ہر یو امام وی زما دا طرف نکتا تا یو مسئلہ در اغلا اغا دا قرآن نا مخالف وا یا دا حدیث نا مخالف وا نو میں منا نو دین معلومی گی کہ دا سلور وارا امامان کمی مسئلے کئی نو دا ہم دا قرآن نا دا حدیث نا راوتلی دی دیتا ہم غوک کیک دا لعلکم ترحمون مسئلہ قدم پا قدم روزانہ ہر بندتا پیخی ہر بندتا روزانہ قدم پا قدم مسئلہ پیخی گی کو منگ عام خلق مسئلو تا گورونا او خپل شوق او خپل خواہش سر قدم اخلو کہ کندتا پرے ودو کہ پورے ودو ہر مسلمان لپکار دی کہ کلوتا مسئلہ پیخشی نو دے دے دا خپل علاقے دا عالمانو نا تپوسو کہ دے دے کہ دا شریعت سا حکم دے دا شریعت مطابق قدم دے والی نو دے با کامیاب ہوئی نو مسئلہ زدہ کول لازمی دی
او په قرآن کې د هرې مسئلې حل شته تبیانا لکل شی هر شي بیان پکې شته د مسئلې ثواب څومره دی یو حدیث مبارک کې دی که چا د قرآن پاک یو آیات زده کړ یا د دین یوه مسله چا زده کړله د 100 رکعاته نفلو نه ډېر ثواب پې کېږي او یو څو مسلې چې باب د علم ورته وایي که دا چا زده کړلې نو د 1000 رکعاته نفلو نه پې ډېر ثواب دی او 100 رکعاته موږ نشو کولی 1000 رکعاته موږ نشو کولی د الله نیکان بزرګان بندیان شته د دې نه هم ډېر کولی شي او موږ په رمضان کې 100 رکعاته تراویح کوو نو ملا مو ورته ماته وي نشو کولی څوک تیز رفتار استاد به نه چې په وخت کې هم دې بېغمه کړي او په 20 منټه کې هم دې بېغمه کړي نشو کولی نو د 100 رکعاتو او د 1000 رکعاتو نفل ثواب څومره وي نو زه د 2 رکعاتو ثواب درته وایم دا د 100 او د 1000 به ضرب بیا په خپله ورکړي عیسی علیه السلام د یو دریاب په غاړه را روانو د هغې دریاب په منځ کې د شګو یو ډېرکۍ وه اوچکۍ او د هغې د پاسه تک سپین یو ډېر ښکلی کاڼی پروت دی او دومره ښکلی چې دا کاڼی زړه راکاږي دلکش دی عیسی علیه السلام ورته د لرې نه کتل چې الله څونه ښکلی کاڼی دی پیدا کړی دی جبرائیل علیه السلام تشریف راوړی وی دی کاڼي ته ډېر ډېر ګورې د الله په قدرت جوړ دی ډېر ښایسته دی حیران یم ګورمه وی دی کاڼي ته خواته رانږدې شه نور عجایبات به ووینې نو عیسی علیه السلام او جبرائیل علیه السلام دواړه کاڼي ته ورنږدې شو کاڼي کې دروازه کولو شوله عیسی علیه السلام دننه ورغې یو ښکلی بنده په ډېر اعلی طریقې سره مونځ کوو چې فارغ شو د مانځه نه نو عیسی علیه السلام ورسره خبرې وکړلې د خدای نیکه بنده څونه موده کېږي چې دلته کې عبادت کې مشغولې وی 1500 کاله وشو عیسی علیه السلام ډېر حیران شو جبرائیل علیه السلام ورته بار روزه بهر راووته او هغه بزرګ پسې دروازه بند شوله جبرائیل علیه السلام تپوس کوي څنګه حیران شوې وی ډېر زیات حیران شوه چې دا بزرګ د ټولې دنیا د نظر نه پټ په تنهایۍ کې په اخلاص باندې بې ریا عبادت کوي دله به څونه ډېر لوی اجر او ثواب الله ورکړي جبرائیل علیه السلام ورته وی اوس درته زه بله خبره کومه نور به حیران شي ستا نه وروستو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي د هغه یو امتي به 2 رکعاته نفل لمونځ کي د دې بزرګ د 500 کالو د عبادت نه پې زیات ثواب الله ورکړي ستا په دې 2 رکعاته کې دا دومره کمال د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د برکته دی اوس به لږ په نغدو کې حساب وکړو چې ته 2 رکعاته نفل وکړې نو چې د 100 روپو ثواب به دې وشي ابو داود شریف کې دا جهاد په باره کې یو حدیث مبارک راغلی دی جهاد وشو خیبر علاقه وه جهاد وشو
مال غنیمت پلاس راغی پیغمبر علیہ السلام آغا مال غنیمت صحابہ کرام باندې تقسیم کو یو صحابی خپل حصہ کې تجارت کو اغشتل خرصولې کول سر ډیره ګټه وکړله نو ډیر خوشاله پیغمبر علیہ السلام لراغه وینن ما دونه ګټه کړې ده چې په دې واده کې یعنی دې غیر چاپیره علاقه کې دونه ګټه بل چا نه ده کړې وې سره ګټلې دي وې 300 اوقیه مې ګټلې دي یو اوقیه سلويخ درهم ده یو درهم 3.5 ماسه چاندی دا نو 300 اوقیه لپسلویخ کے ضرب ورکا 12,000 درهم شوی دا موجوده نرخ پا حساب باندے تقریبا 30-40 لاکھ روپے گٹلی دی غریب سڑی دا پارا 30-40 لاکھ روپے درهم دیر شوی دی سړی خوشاله پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي د دې نه ډېره ګټه درته وښیمه وی ولې نه وی د فرض مانځه نه وروستو چې 2 رکعته یو بنده وکړي نو د دې نه به هم ډېر ثواب وشي اوس د دې نه ډېره ګټه دا د دیني مدرسو کې دا استادان او دا طالبان ګټي هر مدرسه کې بشمیر آیاتنا روزانه خولی شي او بشمیر مسئله روزانه خولی شي استادان بیانې او شاګردان اوري زده کوي نو چې یو مسئله زده کی یو آیات زده کی نو د بنی اسرائیلی بزرگ د 500 کالو عبادت لا 50 کے ضرب ورکا او دا 30-40 لاکھ روپو صدقہ دل 50 کے ضرب ورکا نو دا دا یو آیات یا دا یوی مسئلے ثواب او یو سو مسئلے چے باب دا علم وتوئی باب دا علم دا مطلب نہیں چے غٹ کتاب بخلاص کی یو امی سڑے راشی استاد جی دا تیمم چل رہا تا ہو خیا لک سات کے استاذ دا تیمم طریقہ اخولا پورا بیانے ہوتا کہ دا باب دا علم شو بل بندر آگا استاذ جی دا 10 آدم کم دے کے لگ رہا تھا فرض و سنت خو ہوا استاذ و تا فرضم یاد کرلا و سنتیم یاد کر دام باب دا علم دے نو دا 10 رکعت نفل و ثواب زیاد دے نو دا بنی اسرائیلی بزرگ دا 500 کالو عبادت لا 500 کے ضرب ورکا اور دا دے بل بزرگ 30-40 لاکھ درہم دا غیر صدقی لا 500 کے ضرب ورکا نو دا دا باب دا علم شو نو پا دی دینی مدرسوں کے روزانہ یو مسئلہ یو آیات یو بابنا بیشمیر مسئلے بیشمیر آیاتنا بیشمیر بابونا دا ټول ثوابونو خو د طالبانو د استادانو وګټل دا عوام غریبانان دقه څه پاتې شو د دوی اسم نه عوام نه غریبانان دي او نه بے برخې دي دا دینی مدرسې څومره چې دي په دې کې استادان او طالبان د دین خدمت کوي د دوی د دنیا ضرورت نمشتا او آغا ضرورت که نپورا کېږي نو دا استادان او دا طالبان په شریک مزدورۍ لاړ شي نو د دنیا آغا ضرورت بزان لپوره کې خو مدرسه خوشی پاتې شولا او که نزي نو دلته ضرورت نپوره کېږي نو دا عام مسلمانان چې کوم حلاله ګټه وکړي او د دینی مدرسو سره تعاون او امدادو کی دا چندے په شکل کې نو د طالبانو د استادانو د دنیا ضرورت پورا شو او سبق پورا شو
نو دا بشمیره ثوابونه چې استادانو طالبانو ته ملاویږي نو دا عوام پکې یو شانتي ورسره شریک وي نو هر دینی مدرسه دا د دین د حفاظت چوڼه او په دې کې استادان او طالبان دا اولیاء الله د الله دوستان او د دې طالبانو او د استادانو په باره کې پیغمبر علیه السلام عام امت ته سفارش کړی دی اکرمو حملة القرآن دا قرآن دا خاوندانو اکرام اوکے قدر عزت اوکے عوامو تا حکم دادے چی دا دے طالبانم قدر اوکے دا دوی دا استادانم قدر عزت اوکے اکرام اوکے فإن من اکرمهم فقد اکرمنی چی دا دوی اکرام چا اوکن اغزما اکرام اوکو ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ او چې زما اکرام وکړه حقیقت کې د الله قدر عزت او اکرام وکړه الله خیرتی بادشاہ دی د چا بدل پزان پریدی نه کته د خپل علاقه د یو طالب د یو عالم یو حافظ او قاری قدر کې دا د الله او د رسول الله قدر دی وکړه الله د چا بدل پزان پریدی نه تابم قدر من او عزت من کی مخی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار دوی حقونو کی درنا کمی رانشی چتا طالب تسپک اونگورے عالم تسپک اونگورے بعضی بدنصیبہ بدقسمتا ټول رس په طالبانو پس بدی بدی خبرې کوي او په عالمانو پس بدی بدی خبرې کوي دا بد نصیبه بندا چې کله مړ شي او بېشمېره خلک جنازې ته راشي که مستاز پسې چې بیا روزانه خبرې کولې هغه هم ورپسې جنازه وکړي او هغه هم وایي اته واړه جنت ورکوله یو ولا نه ورکوي مولانا رشید احمد گگوہی رحمت اللہ علیہ دا دیوبند استازانو استاز دا پیرانو پیر صاحب کشف صاحب کرامت او ادعا سے بندہ چے قبر کے خخ کے مخول قبلے تکے خازے دے اولگو لے خور ووڑے دو خلق واپس شنو دو فرشتے راشی وتوی تام قبلې ته مخ کړی دی د قبلې خاوندان عالمان هغوی په صحبتا بدې بدې خبرې کولې د هغوی د قبلې سره ستا څه کار دی ته وشه مخ د قبلې نه واړوه اقه ساعت ولا فرشتې مخ د قبلې نه واړئ الله مخ قبلې ته لره مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وی که یقین دی نکیږي نو دا کس او دا میدان خوره ته لر که اوس به د توخیب چې مخ به د قبلې نه اورېدلي وي نو د خپلو طالبانو او د خپلو عالمانو قدر عزت کوه کم از کم دوی سره مینه محبت کوه علما او طلبا اولیاء الله دا د الله دوستان دی الله به جنت ته بوزي عوام پاتشو نو الحمدلله زمان د عوامو د خپل طالبانو د خپل عالمانو سره مینه محبت شتا او پیغمبر علیه السلام فرمای المرء مع من احب سره به هغه چا سره چې چا سره محبت وي لکه علما طلبا د دین د علم او د خدمت د وجه الله جنت ته بوزي نو عوام به د دوی د محبت د وجه دوی سره یو شانت جنت ته بوزي اللہ پاک دستاسو دینی خدمات دینی جذبات خپل دربار کے قبول کی اور دا فیض و برکت غیر چاپیرا علاقے دے اللہ اور رسئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین